واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه. دا دویم قسم زنانه دي. یو خو هغه دي چې هغه دینداره دي، نیکانې ښځې دي، د هغوی صفت بیان شو. نو دویم هغه دي چې هغه بد اخلاقه دي، د هغوی تذکره هم کېږي او د هغوی د بد اخلاقۍ علاج. او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه. او دا لوی عذاب دی چې الله یې په چا مسلط کړي. بد اخلاقه ښځه لوی عذاب دی. دا کور د دې د لاسه ټول تنګي، بلکې پوره خاندان چمتي پوره تنګي. بد اخلاقه زنانه لوی امتحان دی په یو نارینه باندې چې الله هغه له بد اخلاقه زنانه ورکړي. اوربند کې څوک دی چې نږدې ناست. نو هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه، فعظوهن بس نصیحت وکړئ هغوی ته، واهجروهن فی المضاجع او پرېږدئ دوی لره په ځایونو د څملاستو کې، واضربوهن او ووهئ دوی لره. قرآن او حدیث په دې کې الله رب العزت هر څه بیان کړي. دا دین ټول کامل دی، شامل دی، هره مسله پکې بیان شوې ده. دغه سړی ملامته که چاته چې دا مسله نه ده معلومه، قرآن او حدیث مه ملامته کوه. یو زنانه بد اخلاقه ده، علاج او دلته فایدې ادا کوي. هر څوک چې کوشش کوي چې داسې ځای راونیسي چې هغه د هغه لایق نه، نو دې لایق د دې دی چې ده ته دې ادب ورکړی شي. زنانه چې کله کوشش کوي چې ځان د خاوند سره یو شان کي، نو دې ته ادب خو غواړي. چې کله زنانه ځان یو شان کوي د خاوند سره، دا ځان رسول غواړي هغه مقام ته چې هغه د خاوند دی، نو دې ته اوس ادب خو غواړي، دا پوه کول غواړي چې ستا ځای دغه نه دی. او دا عام قانون دی، هر څوک چې یو داسې ځي ته ځان په زور ورچوي چې هغه ځای د ده سره لایق نه وي، که هغه نارینه دی او که زنانه دی، نو ده ته ادب ورکول غواړي. نو دا طریقه د اولنۍ چې نصیحت ورته وکړه، دا نه دی چې ډانګي نه شروع وکړه، چې ته د ډزه ډوزه نه شروع وکړه ډایرکټ. نه، ځکه یو خبره ته وکړمه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده، دې کې کوږوالی فطرتي پروت دی. که ته دا کوږوالی ترې وباسي، دا پختۍ ماتېږي. موږ سره یوه لار ده چې موږ سره د دې کوږوالي دې سره ژوند تېر، او چې دا ښځه ځان کم اصل کي که نه، نو په زرو سړو باندې سر چورلی. نو ته دا سوچ مه کوه چې همیشه به جنګ جګړې او وهل ټکول به وي. ته به په ښو اخلاقو په نصیحتونو هم دا راټینګې، پوه کې وې. لازم نه ده چې بس درزه دروزه یې بعضو دې کور ته یې سړی وګوري سم د کشتۍ هغه دغه یې جوړ کړی، روزانه دا کشتي او درزه دروزه نه ده د ژوند په سکون، نه د ښځې او نه د بچو. اولنی کار به څه وکړي؟ نصیحت. دویم دا الله وی پرېږدئ یې په ځایونو د څملاستو کې، یعنې طلاینو کې دې ځان جدا کړي، نزدېکت به ورسره نه کړي. او په دې سره درنه ښځه، هوښیاره ښځه، د هغې دپاره د ټوپک یا د تورې یا د چړې د ګزار نه زیات دی. هغه آخر سوچ کې شي چې زما د خاوند ما ته ولې شا کړې ده، زما دا خاوند ما ته ولې نه رانږدې کېږي، نو دا خبر هغې له زور ورکړي. دا دویم حل دی. دلته جدا کېدو دا مطلب نه چې کور نه وځه، طلایي دې راغستې او ملګري کره پروت وي. اگر که دا یو طریقه ده، اگر که دا یو طریقه ده چې ته د کور نه وځې، لکه څنګه چې رسول الله وسلم یوې میاشتې پورې وته، دا هم یو طریقه ده. په دې سره زور سړی ورکوي. خو دلته مراد دغه نه دي، دلته مراد طلایي کې جدا کېده دي، کټ کې جدا کېده دي. او دغه بله طریقه هم شتي، دا هم زنانه ته د زورنې ورکولو یو طریقه ده چې ته ځان خفه کړي او څه وخت دپاره د کور نه وځې. نو که د سړي لوري پوه به شي
او چې د سړي لور نه وي عقیدي چې ښه خوشحاله وي چې خیر چې الله دې غم را خلاص کړم بار دې پروت وي ځان لږ نو چې تربیت یې شوی دیندار یې سړیتوب خاوند دی هغه په دې خبرو باندې ډېره خفه کېږي چې آخر دا خاوند ولې مانه جدا دی چې په دې هم نه کېده وضربوهن الله ویې وهئ دا یې ده که فایده چې وهل دا علاج دی خو اله دا علاج دی صحیح چې کله مناسب وخت کې په مناسب طریقې سره وشي وهل په تربیت کې یو علاج دی خو کله علاج دی په مناسب ځای کې په مناسب طریقې سره د یو نیم سړي د لاس هسې داسې پروت وي که هغه یې ماشوم لره واچو که هغه یې ښځې لره واچو که هغه یې په پردي کور کې راواچو که هغه یې په بازار کې راواچو دغه تربیت ته دا علاج نه دی دا علاج نه دی دا دوایي ده دغه دی دا مرض دی په خپل اول د دې سړي علاج کول غواړي تربیت دپاره چې کوم وهل دي هغه مناسب ځای کې دي په مناسب وخت کې دي او په خاص طریقې سره دي لکه دلته اوس وګوره که نه ډایرکټ وهل شروع شوي دي نصیحت دی نو جدا کېده دي نو بیا وهل دي او د هغې دپاره هم علماو وضاحتونه کړي چې به داسې وهلي چې هډوکی به ورسره نه ماتېږي د زنانه بدن ته به نقصان نه رسي مقصد بیا په دې وهلو کې څه دي ځکه چې موږ پښتانه خو یا آر یا پار موږ خو وایو چې هډوکی پکې بات نه شو نو یا الله په دې وهلو موږ څه کوو یا الله په ملا کې چاپ نه دی پروت نو په دې وهلو فایده څه شوه یا په سرمن کې یا په بدن کې وینه انخطې نه ده جام شوي نه ده نو یا الله دې وهلو فایده څه ده اصل کې دا وهل دې دپاره نه دي چې موږ دا ښځه پې ګوډه کړو یا د دې بدن له پې نقصان ورکړو یا دا پې کنډمه کړو دا د یرولو دپاره دي پوه شو که نه دا د څه دپاره دي یرولو دپاره دي داسې ذاتیات نه دي چې بدل تې والوسم نو وهلو نه مطلب دغه وهل نه دي چې ته ښځې ته داسې نقصان ورکړي چې هغې بدن ته پې تکلیف ورسي د هغې بدن پې نیمګړی شي نه دغه وهل نه دي مراد